ولسمشر غني نن د ملي شورا ولسمې دورې پرانیسته وکړه چې نننۍ وینا یې خلک یو ځل بیا حیران کړل. ولسمشر غني وینا ټولو په طالبانو راڅرخېده او خپل دریځ یې په ملي شورا کې ټول افغانستان ته واضح کړ. ولسمشر څه ویلې او دریځ یې څه ده، له موږ څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. افغانستان ولسمشر اشرف غني د ولسي جرګې د ولسمې دورې د پرانیستلو مراسمو ته په وینا کې ویل په تدبیر سره د سولې پروسه کې د افغان حکومت دریځ له پروسې د مخالفت په معنا نه دی. نوموړی وایي افغان حکومت چمتووالی لري چې د منل شوي اصولو له مخې له طالبانو سره مذاکرات وکړي. ولسمشر وایي اساسي قانون او ملي ګټو ته د ژمن پاتې کېدو په هدف هغه سوګند چې د افغانستان له خلکو سره یې د لوړې په مراسمو کې کړی د سولې په مذاکراتو کې به له هغې دفاع کوي. هغه ویل موږ ژمن یو د هغو احتمالي ګواښونو څخه چې د دوامداره او له کنټرول څخه وتلې جګړه د ترهګرو او جنایي ډلو په ځانګړې توګه نشهیي توکي او له هیواد څخه بهر د هغې پالنه او له هغوی څخه د ګاونډیانو ملاتړ کې په موږ وتپل شي مخې ونیسو. ولسمشر وایي افغان حکومت د سولې پروسه د ټولنې د بېلابېلو اړخونو سره په مشورې له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ تعقیبوي او د دې پروسې پرمختګ به په دقت، اړین تدبیر، د ملي ارزښتونو او بشپړ مسؤلیت سره به رهبري او څارنه کیږي. هغه ویل د 15,000 بندیانو آزادولو په اړه د طالبانو غوښتنه له مذاکراتو له پیل څخه مخکې ګڼم. زه د ولسمشر په توګه هیڅ آرزو نه لرم چې د طالبانو بندیان له ځان سره وساتم، خو د هغوی آزادول د یوې شفافې پروسې او د څرګند میکانیزم د لارې دې ترسره شي تر څو زموږ خلک د هغوی له ازادېدو وروسته ډاډمن شي چې څه ډول مثبت بدلون او د بشپړې دزبندۍ د عملي کېدو شاهد به وي. اشرف غني وایي مذاکراتي پلاوی به د افغانستان د حکومت تر مشرۍ لاندې له طالبانو سره مذاکرات پیلوي او په دې مذاکراتو کې به د افغان حکومت پلاوی د افغان وګړو له ټولو بنسټیزو حقونو او ولسواکۍ څخه دفاع کوي. ولسمشر وایي د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی به د مارچ تر 10 نیټې له طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو ته چمتو وي. اشرف غني ولس د جرګې پرانیستلو مراسمو ته په خبرو کې زیاته کړه په یوازې توګه له طالبانو سره د سولې مذاکراتو د موافقې د تصویب واک نه لري او هغه سند چې د مذاکراتو په پایله کې رامنځته کیږي د تصویب وروستۍ پریکړه به پارلمان او لویه جرګه کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي موافقې له مخې ټاکل شوي د راتلونکي نهي سه شنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.